العالمين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وآله وأصحابه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله. وإذا قال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا ينزل فيه ملكان فيقول أحدهما: اللهم ائت منفقا خلفه، ويقول الآخر: اللهم ائت ممسكا تلفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمورات محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درنو عزتمندو مسلمانانو د ژوندون نړیوال راډیو تلویزیون درنو محترمو لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوښ په دې یم چې بیا هم د شریعت او ژوندون په دې ژوندۍ خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې وو. درنو مسلمانانو، د دې ژوندۍ خپرونې موضوع ده د فعلي شرایطو په غوښتنې سره د الله په لار کې انفاق کول یا د فقراو مساکینو سره کومک کول په فعلي شرایطو کې او په دې خاصو حالاتو کې انشاءالله دې فضیلت، غوروالی او بهتریت په د قرآن کریم آیاتونو او د رسول صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو احادیثو په رڼا کې ستاسو درنو چوپړ ته وړاندې کیږي. درنو مسلمانانو، د شکر ځای دی الحمدلله چې زموږ او ستاسو دین په هره برخه کې هم دنیوي ګټې په پام کې نیول شي او هم اخروي ګټې. زموږ او ستاسو دین فقط د دې دپاره نه دی چې یو مسلمان په دین باندې عمل وکړي او بالاخره جنت ته ولاړ شي. زموږ او ستاسو د دین یوازینی مقصد هم دنیا جوړول دي، سوکاله ژوند کول دي، او هم د الله رضا لاسته راوړل او خپله معبود پیژندل، د هغه صحیح عبادت کول او په نتیجه کې خپله ابدي ژوند جوړول دي. که تاسو دقت کړی وي، الحمدلله زموږ او ستاسو د دین په هر یو حکم کې هم دنیوي ګټې شته او هم اخروي ګټې شته. کله چې یو مسلمان د الله سره تعهد وکړي، توحید کلمه ولولي یا د شهادت کلمه ولولي، دا دوه تعهده د الله سره وکړي، لا اله الا الله، یو تعهد چې الله غیر ستانه بل څوک لایق د عبادت نشته، بل څوک نشته چې د هغه نه زه خپله حاجت وغواړم، خپل مشکل ورسره شریک کړم، د هغه نه اولاد وغواړم، رزق وغواړم، بل هیڅ څوک نشته غیر ستانه ته په خپل ذات و صفاتو کې شریک نه لري. دا یو تعهد دی. دویم تعهد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا دویم تعهد دی چې ستا رښتینی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ستا رښتینی استازی دی، او څه چې ستا طرف نه موږ ته ویلي دي یا په احادیثو کې راغلي دي، هغه به موږ په سر سترګو قبلوو. دا دوه تعهده د الله سره شته. دې تعهد نه وروستو چې کوم عبادات مؤمن ترسره کوي، د عباداتو په وجه مؤمن د خپل معبود سره خپله دغه تعهد پیاوړی ساتي. کله بدني عبادت وي، منځ کول، کله مالی عبادت وي، زکات ورکول، قرباني کول، نظر کول، او کله مالی و بدني وي لکه حج ته تلل، جهاد کول. دا ټول موضوعات دغې عباداتو په وجه مؤمن د خپل خالق سره دغه تعهد پیاوړی ساتي
یا خپله رابطه ورسره ټینګه ساتي. خدای نخواسته که دغه عبادت نه وي نو تنها په شعار سره چې موږ مسلمان یو یا مسلمان یم دا بیا کوم نتیجه نه ورکوي. په دې وجه جمهور علما وایي چې عمل په تعریف د ایمان کې داخل دی یا رکن دی د ایمان د تعریف. نو یو مسلمان باید څنګه چې په خپل اقرار کې پوره جرأت منې دا اقرار کوي، په اقرار کې رښتینی ځان ښیي چې زه توحید کلمه لولم یا مې لوستې، باید په عمل کې هم دا پیاده کړي. عمل کې دا ستا د کور تر څنګ، ستا په قوم کې، ستا په خپلوانو کې، ستا په کوڅه او منطقه او کلي کې فقرا او مساکین دي، هغه په تاسو باندې مسلم حقوق لري، د هغو حقوق باید په پام کې ونیسئ، د هغو سره سوکالي، همکاري، لاسنیوی دا باید پوره پاملرنه ورته وشي، دا پام کې ونیول شي او هغو سره باید پوره کومک وشي. دا د اسلام غوښتنه ده. حتی راځو تاسو منتظر نه پرېږدو، اړیکې هم زیاتې دي. د حدیث باندې پیل کوو. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من یوم الا ینزل فیه ملکان، داسې ورځ نشته چې ضرور به دوه فرښتې راځي. یو فرښته به دا دعا کوي اللهم اعط منفقا خلفا، ای الله هغه څوک چې ستا په لار کې ستا د رضا دپاره ستا د فقراو او مساکینو ضعیفو طبقې سره کومک کوي، لاسنیوی کوي، هغوی سره مالی همدردي کوي، یا الله عوض ورته ورکړه. او الله سبحانه وتعالی دا موضوع په قرآن کې واضح کړې ده چې دې مثال دا دی لکه یو غنم دانه چې یو څوک وکري، د هغې نه اووه شاخه راوچت شي، په دې اوو کې اووه وږي دي او په هره وږي کې سل دانې، یو روپۍ چې ته د الله په رضا باندې مصرفې، ستا عوض به د الله په وړاندې یو په 900 وي. نو دغه دعا به د فرښتو الله قبلوي. ای پروردګاره، وایي څوک چې ستا د رضا دپاره د ضعیفو طبقې سره کومک کوي، انفاق کوي، دوی ته خلف ورکړه، دوی په سرمایه کې برکت واچوه، کاروبار کې برکت راوله، تجارت یې ورته جوړ کړه. الله سبحانه وتعالی د دې فرښتو دعا ضرور قبلوي. دویمه فرښته دا به دعایي کوي اللهم اعط ممسکا تلفا، ای پروردګاره، ای الله هغه څوک چې ممسک دی، خپله حلال و حرام هر ډول مال را یو ځای کوي او په بانکونو کې سر په سر کوي، په سودي بانکونو کې ټولې سرمایې ځای په ځای کړي دي، یا الله دې ممسکو خلکو ته تلف ورکړه. د دوی به دعایي الله قبلوي. تلف هم دا دی په کورنۍ کې تاوتریخوالی، اختلافات، د کورنۍ یو غړی مریض شي، ډېر مصارف پاکستان و هند و فلان و فلان ځای ډېرې پیسې پرې مصرف کړي، دغه تلف دی. په تجارت کې نقص وکړي، دغه مشکلات د دې طریقه پیدا شوي چې تا د الله حق نه دی ورکړی. نو الحمدلله زموږ او ستاسو دین دا د مواسات دین دی. حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې د لوړې درجې ته رسي او د لوړ مقام الله ورته ورکوي چې دوی یادوري الله په قرآن کې کوي او د دوی په هکله الله سبحانه وتعالی فرمایي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، دوی څخه وایي زه راضي یم. هغه علت دا دی هم هغوی بدني قرباني ورکړي او هم مالی قرباني ورکړي. د ابوبکر په پیسو باندې لوی صحابه آزاد شول. د ابوبکر پیسو باندې د نبوي جومات ځمکه واخیستل شوه، ځکه ابوبکر ته الله دا لوړ مقام ورکړ. که نن سبا هم یو مسلمان ورور، تاجر ورور زموږ او ستاسو د الله د رضا دپاره مسلمانانو سره همکاري وکړه، په فعلي شرایطو کې د مسلمانانو د ضعیفه، فقیرې او مسکینې او د یتیمې طبقې لاسنیوی وکړي، انشاءالله هغه لوړې درجې به الله ورته ور په برخه کړي. درنو مسلمان تاسو منتظر نه پرېږدو، راځو اړیکې اخلو، ګورو چې څوک دي او کوم ځای موږ سره اړیکه نیولې. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بله السلام علیکم. ستاسو غږ ډېر ټیټ دی، ستاسو غږ صحیح نه دی، لږ مناسب ځای ځان ته وټاکئ، په اوچت اواز وغږیږئ مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه وړاندې کړئ. خور
مولوي صاحب ما تا نه یو پوښتنه لرله چې د ماشوم 2 میاشتې یا د دوختۍ د امتیازې وکړي دا امتیازې آیا ترمزه دي او که نه د څو میاشتو وي؟ یا د 2 میاشتو وي یا د 1 میاشتو وي. ښه بله پوښتنه نشته؟ بله پوښتنه کې دا ده مولوي صاحب چې ښځه ده خاونده پیسې پټې کړي که نه دا کومه ګناه ده که ګناه ورته نه کېږي؟ ښه د خاوند نه پیسې پټې کړي. بله پوښتنه نشته انشاءالله؟ نه مولوي صاحب همدا 2 پوښتنې مې ولې. مننه کوو د الله په امان. د الله په امان. د خور په ټوله کې 2 پوښتنې وي. اوله پوښتنه دا وه که چېرته د 1 یا 2 میاشتو ماشوم سړي باندې تشې امتیازې وکړي د حکم څه دی؟ ګرانې خور بهتره دا دی چې هغه ووینځل چې نظافت د ایمان جز دی. خو په حدیثو کې راځي که طفل هلک وه مخکې دې نه چې هغه غذا یعنې 6 میاشتو نه مخکې دغه حالت مور شیدې خوري مخکې دې نه چې دی غذا وخوري دغه 6 میاشتو نه مخکې دې حالت کې که د مور په لمنه باندې یا په جامو باندې یا بدن ته دی بولې رسیږي امتیازې رسیږي د هغې په هکله موږ حدیث لرو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیلي چې دا دې کې څه مشکل نشته دې سره لمونځ صحیح کیږي. خو بهتره خبره مخکې موږ اشاره دا وکړه چې نظافت د ایمان یو برخه ده ځکه باید هغه ووینځل شي. دویمه پوښتنه د خور دا وه که چېرته یو ښځه د خپل خاوند څخه پیسې غلا کي ځان سره یې وساتي دې کې ګناه شته یا نشته؟ بلکل ګناه شته. غلا کول پیسې پټول د هر چا نه غلا ده. که چېرته د خاوند نه یې کوي د بل چا نه یې کوي د کافر نه کېږي د مسلمان نه کېږي غلا ده لوی جرم دی ګناه کبیره ده. دې نه باید مسلمانان ځان وژغوري. بیا هم راځو اړیکه اخلو ګورو چې څوک دي او که موږ سره اړیکه نیولې. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام مهرباني. زما خاوند که نه په روژه کې نسوار اچولی وو ښه هغه کولی شي بله روژه ونیسي؟ بله پوښتنه نشته؟ نه همدا پوښتنه مې ده د الله په امان. د خور پوښتنه دا وه چې خاوند مې نسوار اچولی وو دې حکم څه دی؟ ګرانې خور ستا په خاوند باندې قضایي لازمه ده ضرور باید 1 ورځ قضایي راوړي او که چېرته نور شیان قصداً ورسره خاړلي وي نو باید 1 ورځې یو قضایي شه او د دې کفاره 15 ورځې مسلسلې باید روژې ونیسي او که تنها نسوارې اچولي نو په دې سره قضایي راځي د دې روژې باید ضرور په دې وختو کې قضایي راوړي. بیا هم راځو اړیکه اخلو. السلام علیکم رحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ وعلیکم السلام مهرباني خور. ښه نور بلې د بده مرغه چې د خور غږ ورک شو. بلې مرغه د خور غږ رانغی. راځو بل اړیکه اخلو ګورو چې څوک دي او کوم ځای موږ سره اړیکه نیولې. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بلې سلام علیکم. بلې نه پوهېږم چې تخنیکي څه ستونزه ده. درنو مسلمانانو هیلې دې نه وي زموږ او ستاسو د خپرونې موضوع ده د ژوندۍ خپرونې د الله په لار کې انفاق کول او د ضعیفو طبقو سره د فقراو مساکینو یتیمو طبقو سره لاسنیوی او کومک کول چې دا یو مسلم حق د هغوی دی او د بل طرف ته د الله حکم دی. الله سبحانه وتعالی بار موږ او تاسو ته وعده راکوي انفق انفق علیک. حدیث قدسی دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم نقلی د الله سبحانه وتعالی نه وایي الله تاسو ته وایي چې تاسو انفاق وکئ، اصلي مالک خو زه یم، تاسو زما وکیل یاست. موکل وایي الله وایي تاسو انفاق وکئ، زه به تاسو ته ضعف درکم، تاسو منې به زه انفاق وکم، ستاسو په کاروبار کې ستاسو په تجارت کې برکت پیدا کم، اقتصادي مشکلات به حل شي، الله سبحانه وتعالی به ستاسو سرمایه لا هم زیافه کړي. نو دلته قوي ایمان پکار دی، او قوي ایمان چې نه وي نو طبعا شیطان وسوسه اچوي. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، درته وایي چې فقر دی، غربت دی، ښه پیسې به جمع کړي، کور به جوړ کړي، موټر به واخلي، دا به وکړي و هغه به وکړي، فقر به راشي، دا انفاق که وکړي. نو دا شیان به تاسو ته شیطان وایي. او الله سبحانه وتعالی تاسو ته وعده دې درکړي چې غنامندي په انفاق فی سبیل الله کې ده. دا صحیح حدیث دی درنو مسلمانانو، په انفاق سره په صدقې ورکولو سره مال نه کمیږي. مخکې دې نه چې دا حدیث سره شریک کړو راځو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. بله سلام علیکم. څوک؟ مهرباني وکړئ څوک او د کوم ځای؟ بله پوه نه شو ورور جان، ستاسو غږ صحیح نه وه، که چېرته ځای ته م لږ تغییر ښه په تلویزیون کې غږ صحیح نه دی؟ ښه 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 مننه کوو سمه ده، مننه کوو. انشاءالله که تخنیکي ستونزې عاجل به حل شي انشاءالله. درنو مسلمانانو، زموږ او ستاسو د خپرونې د ژوندۍ خپرونې موضوع وه د الله په لار کې انفاق کول، او مخکې موږ وعده وکړه ما یو حدیث سره شریکوو. هغه مشهور حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم درې موضوعات ذکر کوي. اوله مهمه موضوع دا ذکر کیږي مسلمان باید پر دې عقیده وي چې کوم شی انفاق کوي هغه انفاق په وجه مال نه کمیږي. درې موضوع دي. اوله موضوع رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ما نقص صدقه من مال، صدقه مال نه کمی، په صدقې سره مال زیاتیږي، مال نه کمیږي. که تاسو دقت کړی وي موږ زکات ته ځکه زکات وایو، زکات د تزکیې نه دی، ته به هم ګناه نه پاکیږي او مال به دې هم د حرامو نه پاکیږي. یا زکات د زیادت نه دی، ستا په سرمایه کې او دنیا کې تجارت کې برکت پیدا کیږي او سرمایه به لا هم زیاتیږي. نو دا وعده د محمد صلی الله علیه وسلم ده، فرمایي ما نقصت صدقه من مال، صدقه د مال نه څه شی نه کمی، د صدقې په وجه د مؤمن مال زیاتیږي. او دویم موضوع ذکر کوي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وما زاد عبدا بعفو الا عزا، د مؤمن په عفو سره د عزت زیاتیږي، الله لا نورم عزت ورکوي. او دریم موضوع جالبه دا ذکر کوي وما تواضع لله الا رفعه الله، څوک چې د الله د رضا دپاره عاجزي وکړي، شکستګي عاجزي وکړي، تواضع وکړي، الله دته لا هم عزت ورکوي. الله د مسلمانانو په زړونو کې د قدر او احترام لا هم زیاتوي. درې موضوع شلې. په صدقې باندې باور په الله ولرئ چې مال نه کمیږي، په دې عقیده انفاق وکړئ چې زیات شي الله به زیاتوي، په دې عقیده انفاق وکړئ چې زیات شي الله به زیاتوي، او که داسې عقیده ونه لرئ نو نه زیاتیږي. او دویم څومره چې مؤمن عفو کوي د بل مؤمن په حق کې، الله سبحانه وتعالی د عفو په وجه د عزت لا هم ورزیاتوي. او کله چې مؤمن د الله دپاره تواضع عاجزي وکړي، الله به د درجه لا هم اوچته کړي. دا درې موضوع رسول صلی الله علیه وسلم په یو ځای ذکر کړي. بیا هم راځو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ وعلیکم السلام مهرباني. ستاسو غږ صحیح نه دی ورور.
مهرباني څنګه دی پوه نه شو आवाज څنګه دی پوه نه شو आवाज نه درځي ښه ښه ساوند صحیح نه دی مننه کوم که ساوند کې مشکل انشاءالله عجل به حل شي تخنیکي همکاران شته دي راځو بل اړیکې ته ګورو چې څوک دي او کوم ځای موږ سره اړیکه نیولې السلام علیکم ورحمت الله څوک او د کوم ځای مهرباني بلې بلې سلام علیکم د بده مرغه چې دا ورور موږ سره اړیکه سمه نه وه نو درنو مسلمانانو د خپرونې د پوره وضاحت دپاره موږ حدیث مشهور تاسو سره شریکه د دواړو جهانو سردار محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان که د بل مسلمان سره لاسنیوی کوي د هغه سره کومک کوي د ضعیفه فقیرې مسکینې یتیمې طبقې سره د په انفاق سره مال نه کمیږي اوله موضوع دا ذکر شوه ما نقصت صدقة من مال صدقه مال نه کموي په دې باور باندې موږ انفاق وکړو چې په صدقې سره مال نه کمیږي که دا باور ولرو نو مال ونه کمیږي که تاسو دقت کړی وي کله چې مؤمن زکات ورکوي زکات په دوو معنا سره دی یا زکات تزکیې نه دی په معنا د پاکوالي د مؤمن مال د حرامو نه پاکیږي یا د مؤمن د ګناه نه الله پاکوي او یا زکات زیادت نه دی په دې سره به د مؤمن سرمایه لا هم زیاتیږي دویم موضوع دا ذکر کوي یو مسلمان چې بل مسلمان ته عفه کوي د عفې په وجه د مؤمن عزت او ابرو لا هم زیاتیږي او دریمه موضوع دا ذکر کیږي څومره چې مؤمن د بل مؤمن په حق کې تواضع او عاجزي کوي عمره الله سبحانه وتعالی دته عزت ورکوي د مسلمانانو په زړونو کې د ده احترام او قدر لا هم زیاتیږي راځو یو لنډه دمه اخلو درنو مسلمانانو د دمې څخه وروستو زموږ او ستاسو خپرونه ادامه لري خپرونه مه هېروئ بیا هم درنو مسلمانانو د شریعت او ژوندون خپرونې ته ښه راغلاست زموږ او ستاسو د ژوندۍ خپرونې موضوع وه د الله په لار کې انفاق کول یا د ضعیفې طبقې سره د فقراو مساکینو یتیمو سره یتیمانو سره لاسنیوی د هغو سره کومک و همکاري چې دا یو د مهمو مقاصدو د اسلامي شریعت زموږ او ستاسو څخه حسابیږي که تاسو دقت کړی وي د اسلام په هر یو حکم کې د ضعیفې طبقې پوره حق په پام کې نیول شوی دی هغوی ته پاملرنه شوې ده که موږ وړوکی اختر لرو په هغې کې صدقه فطر لرو که لوی اختر لرو په هغې کې موږ قرباني لرو د فقراو مساکینو سره کومک همکاري د کال په اوږدو کې یو وارې باید پیسهداره طبقه خپله زکاتونه ورکړي غیر د هغې نه مثلا په فعلي شرایطو کې زموږ او ستاسو په ټولنه کې ډېر فقرا او مساکین شتون لري ستاسو په کلي کې په کوڅه کې په منطقه قریه کې یا ستاسو په قوم کې په خپلوانو کې داسې ضعیفه طبقه پیدا شي فقرا او مساکین وي هغه دا فقط نفلي حق د هغوی نه دی په تاسو باندې لازم دی ضرور دی باید هغوی سره لاسنیوی وکړئ حدیث قدسی دی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به الله سبحانه وتعالی یو مسلمان ځان طرف ته راوبلي او دې مسلمان ته به وایي چې زه وږی وم ما ته دې ولې ډوډۍ رانه کړه دی به وایي یا الله یا الله ته بېنیازه ذات ته غني ذات خوراک او ډوډۍ او دې شیانو ته هېڅ ضرورت نه لري الله سبحانه وتعالی به ورته وایي چې ستا په څنګ کې فلانی همسایه فلانی فقیر مسکین ستا په قوم کې فلانی کس فقیر و که چېرته هغه سره دې کومک کړی و هغه سره دې لاسنیوی کړی و هغه ته دې ډوډۍ ورکړې وه نو په حقیقت کې دا ډوډۍ او دا کومک به دې ما څه کړی و دا داسې حیثیت لري لکه ما ته چې دې ډوډۍ راکړې و یا ما سره دې کومک کړی و بیا به ورته وایي چې زما لباس نه و په دنیا کې ول دې ما ته لباس رانه کړه
تا خو پیسې لرلې، تجارت و کاروبار هر څه دې منظم و، ستا په خودساخته د پلار دپاره د مور دپاره چې د کال نیولی و څومره مصارف دې وکړ د دې دپاره چې خلکو ته ځان وښایې د فلاني حاجي صاحب مور مړه وه، پلار یې مړ وه، ورور یې مړ وه، دومره مصارف یې وکړه، هوټل کې ختم نیولی وه، دې پوښتنه به نه کېږي. او ستا په کور کې، ستا په ګاونډ کې، ستا په منطقه کې، په قوم کې فقرا او مساکین دي، هغوی د بېګا او سبا نه لري. د جمعې د یخو شپو ورځو دپاره مواد د سوخت نه لري چې څه شی وسوځي، لرګي څه شی شتون نه لري، تا نه پوښتنه نه کېږي. نو دې مومن ته به الله وایي زما لباس نه و، ما ته دې ولې لباس رانکړ؟ دی به یا الله ته بېنیازه ذات دې شي ته ضرورت نه لري. الله پورته وایي فلانی سړی ستا په ګاونډ کې، ستا په منطقه کې، ستا په قوم کې، ستا په کوڅه کې بېچاره لباس یې نه وه، د جمعې دپاره یې مواد د لرګي نه وه، مواد د سوخت. ول دې کومک که چېرته کومک دې هغه څه کړی وه، داسې مثال یې ولکه ما سره چې دې کومک کړی. بیا به ورته وایي زه مریض ومه، ته ولې زما پوښتنه ونه کړه؟ ته خو ډېر متکبر مغرور یې، تا ته باید خلک راشي، ته خو خلکو ته نه تلې، دا ولې؟ یا الله تا منې خو مرض نه راځي، ته خو یو غني بې پروا ذات یې. الله وایي فلانی امسایه دې مریض وه، که چېرته د هغه پوښتنه دې کړې وه نو د دې مثال دا و لکه زما پوښتنه چې دې کړي. نو عزتمندو مسلمانانو، زموږ او ستاسو دین دا د مواسات دین دی، دا د همکارۍ دین دی، دا لوړې درجې چې صحابه کرامو ته، تابعینو ته، د هغې نه وروستو لویو لویو خلکو ته الله ور په برخه کړې، د هغوی علت دا وه مالي و جاني قرباني ورکړه، هم بدني قرباني او هم مالی قرباني. زین العابدین رحمه الله د حضرت علی رضی عنه لمسی دی. هغه چې کله وفات کیږي د وفات نه وروستو دا معلومه شله چې څه کورنیو سره به د کومک کاوه او شپې به یې هغه وړه وریژې غنم هر څه چې وو هغه به یې شپې د په خپله به یې ورپشا کول او هغه کورنیو د راځې مخکې به یې ورته کېښودل. کورنۍ به نه پوهېدلې چې دا کومک څوک کوي موږ سره. کله چې دوی وفات شل، زین العابدین رحمه الله وفات شه، د هغې نه وروستو چې څو ورځې د هغوی سره کومک ونه شل، څه وخت دا معلومه شله چې دا کومک په زین العابدین رحمه الله پخپله کاوه. او بل اچا چې وینځه، اچا چې دته غسل ورکاوه، د رسیو یا د پړي هغه چاپ و غذای هغه کوم اثرات د رسیو د پړي چې د په واګه کې وو هغه اثرات یې لیدلي وو چې د به په خپله ښه پیسهدار سړی د به په خپله په اصطلاح وړه وریژې غنم دا شیان به یې په خپله ورپشا کول شپې طرف ته د هغې د رازې مخکې به یې کېښودل چې فقط دا راز د زین العابدین رحمه الله د الله سره شریک بلې هېڅوک هم پوه نه شي. دې ته صدقه وایي. نن سبا خو موږ کومک وکړو، اول کومک نه کوو چې کومک وکړو چې څو وارې اعلان ونه شي، څو وارې خلک خبر نه شي، یا په کومک باندې خپل عکسونه ونه لګوو چې ټوله دنیا وپېژني. دا خو کومک نه دی، دا خو خودنمایي ده. کمه رویا شرک دی، اقل رویا شرک، کمترین رویا شرک دی. داسې ریاکارو خلکو ته به الله په ورځ د قیامت غږ کوي. حدیث د ابو داود شریف دی، یا غادر یا خاسر، حتی د یا کافر کلمه هم استعمال ده. ای توانی، ای هغه کسه چې مصرف دې کړی دی و، هیڅ اجر و پاداش و ثوابونه هیڅ شی ته نه درکړل کېږي. ای کافره، دا به هغه چا ته غږ کېږي چې په خپله کومکونو کې رویا کوي، خلکو ته ځان ښایي، رویاکاري کوي. الله دې موږ ته وساتي. بیا هم راځو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مهرباني څوک او د کوم ځای؟ موږ داسې وختي په دې پوه نه شو که نه، نو هغه اواز هم کټ راته، نو موږ پوه نه شو. هغه زما خاوند ما ته وستلې چې هغه روژه خوړلې وه، د هغه کفاره څه شی خوړلې نه وه، نسوار یې اچولي وو. ښه، بله پوښتنه نشته؟ نه مهرباني همدا پوښتنه وه، وختي موږ پوه نه شو. مننه کوو د الله په امان. د خوب پوښتنه دا وه چې زما خاوند په روژه کې نسوار اچولي او نور یې څه نه دي خوړلي. مخکې موږ دا واضح کړه که یوازې نسوار یې اچولي ګرانې خور، په ده باندې یوه ورځ قضایي لازمه ده، یوه ورځ روژه باید قضایي راوړي. او که چېرته د نسوارو تر څنګ نور شی هم خوړي وي نو بیا باید 2 میاشتې مسلسلې روژې کفاره ونیسي. بیا هم راځو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله.
څوک او د کوم ځای مهرباني؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام مهرباني. پوښتنه لرم. پوښتنه شریکه خور. ما پوښتنه داسې ده د ما د کاکا خسرو لور د موږ سره یو ځای ده. ښه. او هغه د اعصابو تکلیف لري. اعصابو تکلیف لري. زه خو څه کې امسایګان هم ترې په کراره نه دي. او زه ورته ګولۍ ورکوم لکه ویده سي نشې غوندې ګولۍ ورکوم. آیا دې کې زه ګناهګار یم که نه؟ ښه. بله پوښتنه نشته؟ بله پوښتنه لرم نه. مننه کوو د الله په امان. خور پوښتنه دا وه چې زموږ د کاکا خسر لور ده او ټول ترې په عذاب دي، حتی همسایګان. زه ورته ګولۍ د آرامښ ورکوم یا د نشې ګولۍ ورکوم، دې کې خو به څه ګناهګاره نه یم. ګرانې خور، اول باید کوښښ وشي. موږ موضوع هم دا ده، داسې طبقې سره باید کومک وشي. دا باید ډاکټر ته یوړل شي، دې باید اساسي تداوي وشي تر څو چې الله دې ته شفا ورکړي. دا کار باید وشي. او ستا په خاوند په نورو څوک چې هلته دي په هغو باندې د هغې مسلم حق دی، هغې سره باید اساسي کومک وکړي، هغې تداوي باید وشي. که چېرته دا چې دا آرامه وي، ضرر یې چاته ونه رسېږي، تاسو دا کار کوئ، دې کې څه مشکل نشته. بیا هم راځو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام مهرباني. د بده مرغه چې د ورور اړیکه پرېښله. راځو بلې اړیکې ته. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بلې بلې السلام علیکم. بلې د بده مرغه د ورور اړیکه هم پرېښله ده. نو مسلمان کله چې موږ سره اړیکه ساتئ نو مناسب ځای نه باید موږ سره اړیکه ولرئ او په اوچت اواز وغږئ. د خپرونې وخت ډېر کم وي او په لنډو ټکو باید موږ سره خپله پوښتنې شریکوي. راځو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بلې بلې السلام علیکم. د الله احسان دی مهرباني ورور. څوک او د کوم ځای؟ مهرباني مهرباني ورور. پوښتنه خو دې ډول ده لکه تاسو د دغه نه بار هم ده، دا بعضې خلک دي لکه دین ته کلمې ته ښه نور بلې دین ته او کلمې ته نور. د بده مرغه چې د ورور اړیکه پرېښله موږ سره. زما فکر د دوی پوښتنه دا وه چې بعضې خلک دي دین ته کلمې ته سپکاوی کوي، کنځا کوي. که چېرته دا کار د عقیدې نه وشي درنو مسلمانانو، دا سبب د کفر دی. سړی خدای نه خواسته په دې سره مرتد جوړیږي، د اسلام د دایرې نه وځي. کله ناکله سړی په غوسه وي دا کار وکړي، کله یې چا د ضده دا کار کوي. نو اصلا خپل ځان ته ضرر رسول دي. دا کلمات کفري کلمات دي. تقواداره خلک، دینداره خلک کوم شي چې رابطه د الله د دین سره وي، لکه مسجد، دین، کلمه، قرآن، عالم، صحابي، پیغمبر، دې ته موږ شعائر الله وایو. بیا د الله د دین د نښو احترام ساتي. ومن یعظم شعائر الله فانه من تقوى القلوب. تقواداره خلکو چې په زړه کې د هغوی پوره ایمان وي، صحیح د الله نه یېرېږي، نو د دین نښو ته به ډېر احترام کوي. او څوک چې اصلا ایمان ورسره نه وي یا ورسره ډېر ضعیفه وي ایمان، نو طبعا د شعائر الله بېعزتي به کوي. که د عقیدې نه د شعائر الله بېعزتي وشي، دا سبب د کفر دی. الله دې موږ ته وساتي. السلام علیکم ورحمت الله. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بلې شکر مهربانی. بفرمایین سوالتان مطرح کنین. چی کردین؟
نه نشد فهمیده، بیا در یک بار اگر تکرار بکنین. گفتم این پیسه کسی دیگر زیادتر میگه تو سود میشه. خب یعنی مقصدت گروی بود؟ گروی. خدا حافظتان. سلام علیکم. برادر عزیز، این موضوع ما سرش تفصیلی بحث کرده بودیم، موضوع گروی. بدون ضرورت اگر کسی خانه، زمین، هر چیزی گرو میگیره از او استفاده میکنه، از چیزی گرو شده استفاده بکنن، خود می صاحب پیسه از چیزی گرو شده استفاده کنن، این حرام است. این حرام است. علت حرمتش چیستن که اصلا این پیسه را به صاحب خانه قرض داده و از هر قرض که منفعت و فایدهش جاری باشه معامله سودی است. کل قرض جر نفعه فهو الربا. از هر قرض که منفعتش جاری باشه او معامله سودی است. پس به این خاطر معامله سودی است برادری عزیز. یک صورت علمای معاصر فعلا ایره اجازه داده که یک آدم سخت ضرورت داشته باشه، مثلا 3 لک افغانی است، بیوه است، یتیم است، مشکل داره، ایره از طریق پیدا کرده، ولی اگر این پیسه ماهانه 10,000 کرایه داده بره، بالاخره سبا دیگر روز بی سرپناه میمانه، با مشکلات مواجه میشه. اینجا باز علمای معاصر نفس اجازه به این شخص داده که خودش در خانه بشینه و از خانه حفاظت بکنن. این کدام مشکلی باز وجود نداره. اگر خانه را گرفتی گرو، کس دیگر را کرایه دادی یا ایجا چلول جور کردی، خانه خود به کسی دیگر کرا دادی، در خانه گروی ششتی کلش چهلا هستند، ای اصلا حیله هستند. حیله در اسلام قطعا حرام است، به این خاطر معامله سودی هستند. بیا هم را زوری که اخلو. السلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله دا بعد مرة مكسر نغاقي. بله السلام عليكم. مهرباني ورور څوک او د کوم ځای؟ بله پوښتنه وړاندې که ورور. بله پوښتنه مو وایه، پوښتنه څه ده؟ بله ستاسو غږ صحیح نه دی ورور جان، که لږ ځای ته تغییر ورکړئ او لږ اوچت اواز وغږیږئ. اوس صحیح دی، مهرباني. ښه پوښتنه منې پوه نه شلو، غږ دې بیخي قطع کېده نه شو پوه. که چېرته لنډ ټکو ښه یعنې پلار دې سپین ږیری دی، چاته یې دغه ځمکه او څه شی تملیک یې ورکړي و، زوی ته ده معنا؟ ښه د الله په امان، سمه ده، صحیح شو انشاءالله. السلام علیکم. فکر کوم د ورور پوښتنه دا وه چې پلار مې سپین ږیری دی، زوی ته یا چاته یې ځمکه یا کور څه شی تملیک ورکړي دي، هغه یې ورته مالک یې ګرځولی دی. ګران ورور که چېرته د تملیک خط ده لیکلی وي او دی په هغه وخت کې د مرض موت په حالت کې نه وي، یعنې په ښو بدو پوهېده، صحت یې لاره، یو زوی ته یو ځای ورکړی دی او هغه ته یې ختم ورکړی دی، دې کې څه مشکل نشته، د هغې سړي ملکیت دی، ځکه دا سړی مالک د خپل مال دی، چاته چې تملیک ورکوي دې کې څه مشکل نشته. او که چېرته دا پلار داسې یو حالت ته رسېدلی و چې ښه و بد منځ کې فرق نشي کولی،
یا رواني حالت یې ښه نه وه یا د مرګ حالت و. په دې وخت کې که چېرته چا خط نه اخیستی وي او د شست یې ایښی وي نو بیا قابل د اعتبار نه دی. بیا هم موضوع د تحقیق وړ ده خو ستاسو پوښتنه منم دقیق مونږ نشو پوه. بیا هم راز اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. څوک او د کوم ځای مهرباني؟ بلې سلام علیکم. بلې بله مهرباني. په دا وګوره دغسې کور کې مې خاوند د 20 کاله عمر مې سره تېر کړی ده. دغسې ورځ په غوسه شو. نور بلې نه پوهېږو چې مشکل چېرته دی. د درنو لیدونکو اړیکې هم صحیح نه راځي او غږونه سم نه دي. درنو مسلمان هیلې د نوي زموږ او ستاسو د خپرونې موضوع وه د الله په لار کې د نورو مسلمانانو سره لاسنیوی کومک کول انفاق فی سبیل الله. په حقیقت کې که چېرته موږ او تاسو د انفاق یا د تصدق د لاسنیوي موضوع په شریعت کې دقیقه وڅېړو درې ګټې لري. اوله مهمه ګټه درنو مسلمانانو کله چې مسلمان د بل مسلمان سره د الله د رضا لپاره کومک کوي اول لویه کامیابي دا ده په لاسنیوی کې په انفاق کې چې عموما مصیبتونه تکلیفونه مرضونه لکه فیلي د مرض مهلک کرونا وغیره د ټول مصیبتونه به الله د انفاق په وجه د صدقې په وجه له منځه وړي. د بخاري حدیث دی علي رضی الله عنه ته رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا په انفاق باندې ستا په صدقې سره الله مصیبتونه لرې کوي. او دویم په قبر کې بهترین علاج بهترین سرمایه او بهترین ډال د دفاع دپاره هغه صدقه ده. ځکه د ابو داود شریف حدیث دی کله چې متوفا وفات شي داسې حالت لري لکه په اوبو کې چې غرق په دریاب کې هر طرف ته لاس اچوي. که د سره کومک وشي انفاق وشي انشاءالله دی به د مختلفو مشکلات نه نجات پیدا کوي. او دریم مهمه موضوع درنو مسلمانانو په ورځ د قیامت عقبه ابن عامر رضی الله عنه حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هر مسلمان د خپل د صدقې د سوري لاندې به په ورځ د قیامت وي تر څو چې د خلکو په منځ کې فیصله وشي. که چا تصدق کړی وي چا کومک کړی وي هلته به سوری لري او که چا تصدق نه وي کړی خدای نخواسته په هغه سختو حالاتو کې به په تش میدان ناست وي او سوری به نه لري. نو الله دې موږ او تاسو ته د انفاق فی سبیل الله توفیق را برخه کړي. درنو مسلمانانو د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته ورسي تر دې چې زه اصحاب الدین حلیمي بیا زه ستاسو درنه چوپړ ته راځم. تاسو پرې او بخښونکي الله سپارو ښې چارې او ښه وختونه درته غواړو او الله دې وکړي چې په دې ویناو باندې موږ او ستاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. د عمل کولو سره سره دې الله جل جلاله د اخلاص توفیق راکړي چې کړنې ویناوې اعمال عبادات ټول د الله د رضا سبب وګرځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.